اشرف غني او عبدالله یوې هوکړې ته رسېدلي دي. عبدالله ته یې کومه چوکۍ ورکړې تازه څه پېښ شوي دلته یې ویډیو کې راسره لیدلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو په خیر. ولسمشر غني او عبدالله احتمالي هوکړه. عبدالله د غني ماموریت مني. کان ته د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د هغو احتمالي هوکړې متن رسېدلی چې له مخې به یې عبدالله د ولسمشر غني ماموریت او د مصالحې عالي شورا مشر وي. دا هوکړه به په 3 برخو سوله، حکومتولۍ او اصلاحاتو باندې راڅرخي چې پکې دا موارد د روان بحران د حل مسایل بلل شوي. هوکړه کې راغلي چې د حکومت به د مصالحې عالي شورا جوړوي او د سولې د ټولو چارو مشري به یې عبدالله ته ورکوي. ولسمشر به د دغه شورا د رهبرۍ غړی وي او د مصالحې عالي شورا دفتر به هم د عبدالله اوسنی لاندې کړی ځای سپیدار ماڼۍ وي. په هوکړه کې راغلي چې د عبدالله د ثبات او همپالنې د ټیم مرستیالان به د مصالحې عالي شورا ځانګړي استازي وي چې دا شورا به د سولې ټولې چارې تثبیت او رهبري کړي. په دغه احتمالي هوکړه کې زیاته شوې چې د مصالحې عالي شورا پریکړې به د غړو د رایو په اکثریت سره کیږي او د غونډو ریاست به یې د ولسمشر او عبدالله لخوا کیږي. همداراز د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مصالحې عالي شورا د دارالانشا او سکرتریت دنده مخته وړي او د شورا د رئیس امر به مني او د مصالحې شورا مقررۍ به هم د عبدالله لخوا کیږي. په هوکړه کې د مصالحې شورا یوه خپلواکه بودیجوي اداره بلل شوې چې مالیې وزارت او نړیوال بنسټونه به پیسې ورکوي. د مصالحې شورا ته به د ولسمشر د مرستیالانو په شان پروتوکول ورکول کیږي. په حکومت کې هم عبدالله ته د ونډې ورکولو اشاره شوې چې د عالي سرقومندان مرستیال به د ملي امنیت شورا غړی او د ثبات او همپالنې ټیم سړی وي. په دې احتمالي هوکړه کې چې تر اوسه هیڅ لوري رسما تایید کړې نه ده خو جزئیات یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو په شرط له تان سره شریک کړي. ویل شوي چې د حکومت 50 سلنه څوکۍ به د عبدالله ټیم ته ورکول کیږي او تغییر او تبدیل به هم د عبدالله ولسمشر په مشوره ترسره کیږي. که څه هم د عبدالله د ټیم 2 غړو فضل احمد مانوي او فریدون خوځون په ټولنیزو رسنیو کې ویلي چې تر اوسه کومه هوکړه نه ده شوې، خو د همدغه ټیم ګڼو غړو تان ته د نوم نه اخیستلو په شرط وویل. له ارګ سره د جنجال تر ټولو لوی موضوع عبدالله ته د امتیازاتو په پام کې نیول و چې تر اوسه ولسمشر غني ډېر شیان نه منل او د صدراعظمۍ په اړه یې سره کرښه دوی ته د نه منلو راښکلې وه. په عین حال کې د ارګ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تان ته وویل چې عبدالله انورالحق احدي او د ثبات او همپالنې ټیم ګڼ شمېر مشران له یوې داسې هوکړې سره موافق دي چې پر اساس یې عبدالله د مصالحې د شورا رئیس وي او یو لړ امتیازونه ورته ومنل شي. خو صلاح الدین رباني او احمدضیاء مسعود لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی د ټیم غړی دي صدراعظم وټاکل شي، هغه چوکۍ چې د افغانستان په قانون کې نشته. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.